غریب سړی واسي دې ته مه پرېږده چې هغه هم دقه د شغلو لاوڼ ته ناست هغه صرف ساګو ته ناست دي هغه به صرف چېرته اوبه خوټ کولی وي هغې ته به ناست وي. رمضان کې خلکو له خوراکونه ورکوي. د رمضان د دې لپاره چې احساس ته پیدا شي چې دا لږه څه شي ته وایي. ته خو نن صرف سار د ماښامه پورې تا ځان وږې پریښی دی او دومره سخته ده در باندې چې کله یو ځای کې پرېوځي کله بل ځای کله موبایل راوالې کله چکر ولګې کله خوب وکړې چې یاره دا ولږه ډېر ګران شی دی دا خو تېرېږي نه دا ټیم او سخت شی دی. غریب سړی ټول کال دغه شان ته وږی نه تاسې احساس پیدا شي چې دا ولږه وایي څه ته. موږ څه خو د غریب احساس په دې وجه نه چې موږ وږي شوي نه یو نو چې وږي شو موږ ته پته ولګي. اطعام الطعام غریب له خوراک ورکول نبی صلی الله علیه وسلم دای خصوصي بیان کړي په رمضان کې. ما تاسو مخکې ویل چې په لږ ټیم کې ډېر ثوابونه حاصلولی شي که نه. یوازې یوه روژه نیول دا کمال نه دی. کمال دا دی چې په یوه ورځ کې تر ډېرو روژو ثواب ځان له حاصل کړي. روژه د یوه نیولې او ثوابونه ډېر حاصل کا. کمال دا دی. او څنګه حاصلې؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ترمذی او د ابن ماجه کې راغلی من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. چا چې روزدار ته روزماته ورکو روزماته ولا واغست دته دومره ثواب ملاویږي څومره چې دغه کس دا روزه نیولې د یو بل ثوابونه کمی نه چې ګنې تا چا خوراک ورکو دغه ثواب تا ته ملاو شو نه. د کوم روزدار ته چې تا روزه ماته واغسته او ستا په دې خوراک د روزه ماته کړه نو دومره ثواب تا ته زیاتي ملاو شو لکه چا په خپله دا روزه چې څومره نیولې او خو ثواب تا ته ملاو شي. یعنی یو سړي روزه ماته یو کس ته واغستو د تا د 2 روزو ثواب ملاو شي. یو د خپلې بل د بل روزو د روزې ثواب هم دته ملاو شو. او چې لسو کسانو له ورکی نو د یو ورسو روزو ملاو شي یو د خپل لس نوري شلو تری او پورس خوراک ورکو د 20 روزو ثواب دته ملاو شو. مال د سره راشنن په ډیر شه روزې ځان له وکټه ډیر شه روزې او دا خبر موږ بار بار کوو. یوازې ته وږی کېږي نه یوازې ستا بچي وږي کېږي نه یوازې ستا ښځه وږي کېږي نه هغې له خو خوراک سکاکوالی خو دغه کور ګاونډ کې خوا کې چې کوم غریبانان دي هغې هم زړه لري هغې زړه د ګټې نه دی هغه هم سره غوښه دغه په دیدن کې بدن کې سره غوښه ده او دا کې نه زړه جوړلی ګټه نه ده وسپنه نه ده هغه هم خوراک ته زړه کېږي لکه څرنګه چې زما او زما د بچو زما د اهل به ته زړه کېږي. نه چې اوس ته کله روجمات اخلي که نه په بازار کې هلته ستا خوراک هم نه خوښېږي دا اخلم او دا اخلم او دا اخلم دا مې بېګا اخیستلی او دا بېګا اخلم بېګا نه اخلم دا مې پرون اخیستی دا به نن اخلم خوښېږي دې نه خوراک. غریب سړی واسې دې ته مه پرېږده چې هغه هم دقه د شغلو لاوڼ ته ناست هغه به صرف ساګو ته ناست دي هغه به صرف چېرته اوبه خوټ کولی وي هغې ته به ناست وي. دغه دا بچې دام زړه لري دام ښه خوراک غواړي ای به ټول عمر دقه ته ناست دي او ستا نه خو دومره خوراک ضایع شي چې بیا راوالې غوا ته په باړه کې کېدي وایي یاره چې دا غوا باړه شو وایي چې دغه حیوان ښه دی که نه دا خوا ته دا غریب ښه دی دک د حیوان خپل خوراک دی لیکن دغه خوراک ته دله نه شي لیږلی دا غریب بیا لږ ولېږه هغې هم زړه لري اخر دا زمونږ وروڼه نه دي زمونږ مسلمانان نه دي دا چاړې ته دا ولېږي خو دا زمونږ هغه بې احساسي ده چې احساس ختم شوی دی ورنه ډېر شی مالداره خلک شته دي ډېر ښه په دې سي بورو پوره پیسې ورسره دي خو چې د غریب خبره راغله بیا په جب باندې لړم ناست دي هلته ګوتې نه شي ورولی ګوتې ړې خالصه پسې خېږي او اوس په دقه ټیم دا ایمان زمونږ دی که نه دی زمونږ د مرګ ټیم معلوم نه دی اوس په دقه ټیم کې نه الله سا واغېستله په دې پیسو به ته څه کې دې پیسو به ته کې څه تاله په دې کپن کې څوک جب نه کوي چې په کپن کې تاله څوک جب کوي چې دا پیسې ورسره ویسه لہذا لږ د هغې خیال هم وساتئ. دې وجه نه بعضې سلفونه دا نقل لي هغې به دومره ویل بعضې سلفونه نقل لي وإلا أن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل.
وای زه چې یو عالم وای زه چې 10 کسان راوړم او زه په هغه خوراک کوم چې د هغې زړه ورته کېږي، وایي دا ماته بهتر ده د دې نه چې زه د 10 غلامان د اسماعیل علیه السلام د اولاد آزاد کم. یو غلام په لکونو نه په کروڑونو قیمت لري، یو غلام انسان دی. 10 غلامان د آزادولو نه ماته دا بهتر ده چې زه یو 10 کسانو یې راولم او هغې ته خوراک ورکم چې کوم ته دې زړه کېږي. لہذا د دې خیال هم وساتئ پکې.